په دغه ویډیو کې به تاسو ته د وینډوز 7 انسټالیشن درخوایم چې تاسو څنګه خپل کمپیوټر ته وینډوز ورکولای شئ. خو دوستان ګوره کله چې تاسو چې تاسو کمپیوټر خراب شي یا تاسو کمپیوټر سلو شي یا تاسو کمپیوټر کې وایرس پیدا شي نو بیا تاسو خپل کمپیوټر ته وینډوز ورکوي. نو د وینډوز ورکول لپاره تاسو خپل کمپیوټر بازار ته وړئ یالته کمپیوټر والا ورکوي هغه تاسو چې 200 روپۍ اخلي هغه بعد بیا تاسو کمپیوټر ته وینډوز ورکوي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته مکمله طریقه درخوایم چې تاسو څنګه په خپل کمپیوټر ته وینډوز ورکوي. نو ډېر ضروري ویډیو ده، ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه دغه طریقې زده کړي او له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو کله چې تاسو اول کمپیوټر ته وینډوز ورکوي د لپاره بل تاسو سره د وینډوز والا سی ډي یا بوټیبل یو اس بي به در سره وي. موږ یو اس بي څنګه بوټیبل کولای شو، یعنی موږ یو اس بي څنګه وینډوز ته اړولای شو، په دې باندې ان شاء الله پر روان ویډیو کې زه ویډیو جوړه کوم چې موږ یو ساده یو اس بي څنګه بوټیبل کولای شو، هغه څنګه وینډوز ته اړولای شو. نو دوستانو کله چې تاسو خپل کمپیوټر ته وینډوز والا سی ډي ورواچوي یا بوټیبل یو اس بي ورواچوي بیا به تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ. کله چې تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ هغه بعد بیا تاسو خپل کمپیوټر بوټ مینو ته بیاست. یو کمپیوټر به تاسو بوټ مینو ته څنګه بیاست، ګوره د ډیل کمپیوټر لپاره به تاسو 12 بٹن وي، د ایچ پی کمپیوټر لپاره به تاسو F9 یا اسکیپ بٹن وي، د ایسر کمپیوټر لپاره به تاسو 12 بٹن وي. هغه ک لیپټاپ وي ک ډیسکټاپ وي. ګوره تاسو په سکرین باندې د هر ماډل بٹنان لیدلای شئ. نو دغه بٹنان په ذریعہ سره تاسو خپل کمپیوټر سره هغه بوټ مینو ته بولای شئ. نو اوس راځو موږ وینډوز سٹارټ وو د لپاره به سمپل تاسو خپل کمپیوټر سٹارټ کړئ. کله تاسو خپل کمپیوټر سٹارټ کړئ د موږ ګوره ډیل کمپیوټر د ستې به 12 بٹن وي. کله تاسو 12 بٹن وي نو ګوره دوستان تاسو کتلای بیا دغه رقم شکل لازم لګوره تاسو کمپیوټر ته وینډوز د چش په ذریعہ سره ورکوي، د یو اس بي په ذریعہ سره ورکوي کې د ډي وی ډي په ذریعہ سره ورکوي. نو زه د یو اس بي په ذریعہ سره ورکوم. سمپل په انټر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په انټر بٹن باندې کلیک وکړئ بیا دا رقم شکل لازم دلته ګوره پریس اني کی ټو بوټ فرام سی ډي ار ډي وی ډي. دلته به سمپل تاسو د ستې په خپل کیبورډ کې اس یو بٹن پریس کړئ. کچېر دغه ورسېدی او تاسو یو بٹن نه کوي پریس نو بیرته کمپیوټر سٹارټیږي، وینډوز نه سٹارټیږي. نو دغه اپشن تاسو راوړوي دوستانو، تاسو به د ستې په خپل کمپیوټر کې یو بٹن پریس کړئ. کله تاسو یو بٹن پریس کړئ نو وینډوز انسټالیشن دغه به شروع شي. نو ګوره دوستان تاسو کتلای شئ موږ سره دلته وینډوز لوډینګ اپشن رالی، یعنی موږ سره د وینډوز 7 انسټالیشن شروع شو. دوستانو د وینډوز 7 انسټالیشن ډیر اسانه ده. د وینډوز 7 انسټالیشن، وینډوز 8 انسټالیشن، وینډوز 8.1 انسټالیشن، د وینډوز 10 انسټالیشن د دغه ټول انسټالیشن یو رقم ده. یعنی کچېر تاسو د وینډوز 7 انسټالیشن زده کړئ یعنی دغه انسټالیشن زده کړئ نو بیا تاسو خپل کمپیوټر ته وینډوز 7 هم انسټالولی شئ، وینډوز 8 هم انسټالولی شئ او وینډوز 10 هم انسټالولی شئ. نو ګور دوستانو بیا دا رقم شکل راځي دلته وایي تاسو لینګویج سلیکټ کړئ. نو دلته ګور دوستانو انګلیش الریډي سلیکټ ده. نو لاندې نیکسټ بٹن ده، سمپل په دغه نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دلته بیا د انسټال ناو بٹن درته راړوي، په انسټال ناو بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په انسټال ناو بٹن باندې کلیک وکړئ دلته ګور تاسو ته وایي سلیکټ د اپریټینګ سیسټم یو وانټ ټو انسټال. وایي تاسو کوم اپریټینګ سیسټم و کمپیوټر ته ور انسټالوئ. وینډوز 7 هوم انسټالوئ، وینډوز 7 پروفیشنل انسټالوئ، وینډوز 7 الټیمیټ انسټالوئ، کوم یو ور انسټالوئ. او دغه رقم ګور دوستان لمک سره دوه رقم وینډوز راځي، یو د X86 او یو د X64. X86 ته 32 بیټ هم وایي او X64 ته 64 بیټ هم وایي. اوس د دې دوه په مابینځ کې فرق درښیم چې تاسو به کومه وینډوز خپل کمپیوټر ته ور انسټالوئ. دوستانو که چیرې له تاسو سره نورماله کمپیوټر وي، کمزوری کمپیوټر وي، کوټوډو وي نو تاسو خپل کمپیوټر ته بیا X86 وینډوز ور وکړئ یعنی 32 بیټ والا وینډوز ور وکړئ. او که چیرې ستاسو کمپیوټر زورور وي، تر 4 جی بی ریم زیات وي نو بیا تاسو خپل کمپیوټر ته X64 بیټ وینډوز ور وکړئ. ځکه دوستانو که چیرې تاسو کمزوري کمپیوټر ته مثال ستاسو کمپیوټر ډیر کمزوری وي، کوټوډو وي او تاسو هغه ته X64 بیټ وینډوز ور وکړئ نو هغه بیا ستاسو سیسټم در سلو کوي. نو تاسو به کمزوري کمپیوټرانو ته دغه X86 بیټ وینډوز ورکوي. نو دغه رقم دوستانو زه خپل کمپیوټر ته وینډوز 7 الټیمیټ کوم یعنی 32 بیټ وینډوز ور کوم، X86 ورژن والا وینډوز ور کوم ځکه ما کمپیوټر سي دغه نورماله کمپیوټر ده. نو دغه رقم دلته به سمپل تاسو هغه وینډوز ور وخیاست. لاندې نیکسټ بٹن ده، په نیکسټ بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسو په آی ایکسپټ باندې ټیک مارک ولګوئ، بیا په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره دوستانو بیا دوه اپشنان راړوي، یو د اپګریډ په نامه ده، یو د کسټم په نامه ده. نو راځو اول ور تاسو ته زه اپګریډ اپشن درخوایم. د اپګریډ په ذریعہ سره دوستانو تاسو وینډوز اپګریډ کولای شئ. یعنی که چیرې تاسو خپل کمپیوټر ته وینډوز 7 ور انسټال کړی وي او اوس د هغې وینډوز 7
نوی اپډیټ راغلی وي هغه اپډیټ یې له تاسو سره په USB کې یا په CD کې موجوده وي نو د اپګریډ په ذریعه سره تاسو صرف هغه وینډوز اپګریډ کولی شئ او که چیرې تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر ته نوی وینډوز ور وکړئ نو بیا به تاسو په دغه دویم کسټم باندې کلیک وکړئ نو زه خپل کمپیوټر ته نوی وینډوز ور کوم زما کمپیوټر سلو ده وایرس خراب کړی ده نو لاندې کسټم بټن ده سمپل به دغه کسټم بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په کسټم بټن باندې کلیک وکړئ دلته دوستانو تاسو د کمپیوټر پارټیشن راړوي تاسو د کمپیوټر ډرایوونه راړوي نو دوستانو دلته به تاسو وینډوز په سی ډرایو کې انسټالوي ګوره سی ډرایو ته سیستم هم لیکل شوی ده او دوستانو زیاتره کسان دا غلطي کوي چې دلته د سی ډرایو سلیکټ کړي دغه ډرایو نه کی فارمیټ دغه سی ډرایو لاندې په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دوستانو کله چې تاسو دغه سی ډرایو نه کی فارمیټ لاندې د سی په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو په دغه سی ډرایو کې هغه زړه وینډوز هم وي نو دغه نوی وینډوز هم پسې انسټال سي نو ستاسو کمپیوټر به بیا ډیر زیات سلو وي او ستاسو د کمپیوټر بیا ډیر زیات چانس ته چې هغه وینډوز زر کرپټ کړي بیا بل تاسو چې بل وینډوز غواړي نو دا غلطي به تاسو نه کوئ تاسو به راځي دغه سی ډرایو سم سلیکټ کړئ په ډرایو اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه سی ډرایو به دلته تاسو فارمیټ کړئ کله چې تاسو فارمیټ کړئ نو هغه زړه وینډوز به له دغه ډرایو څخه ختم شي کله چې تاسو ډرایو فارمیټ کړئ لاندې بیا نیکسټ بټن ده سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم د موږ د وینډوز انسټالیشن سي دغه شروع سو نو دغه به وس 100% ته ورسیږي موږ د وینډوز انسټالیشن سي دغه به وسی نو دوستانو کله چې دغه پروسیسینګ روان وي تاسو به خپل کمپیوټر بندوي نه ل خپل کمپیوټر چې به USB نه کاږي ل خپل کمپیوټر چې به CD نه کاږي کچيري تاسو CD راچول هغه CD می جنې وخت یا USB راچول USB می جنې وخت خپل کمپیوټر بند کړئ نو دغه د وینډوز انسټالیشن سي دغه له سره شروع کیږي او تاسو کمپیوټر بیا سٹارټیږي هم نه ځکه هغه زړه وینډوز به هم کرپټ شوی وي نو موږ دوستانو انتظار وکړو چې دغه 100% مکمل سي دوستانو خالي دغه دویمه خانه دغه ایکسپینډینګ وینډوز فایل دغه خالي لیک ټیم اخلي د نور خانه ټیم نه اخلي دا ډیر زر پکېږي نو موږ دوستانو انتظار وکړو چې دغه د وینډوز انسټالیشن سي دغه لموږ سره 100% مکمل سي نو ګور دوستانو تاسو کتلای شئ چې لموږ سره د وینډوز انسټالیشن 100% کمپلیټ سو نو تاسو به لږ انتظار وکړئ دغه پاتې درې خانه بم زر مکمل سي او کله چې دغه خانه مکمل سي ور بیا تاسو کمپیوټر سي هغه په خپل ریسټارټ کیږي ان بند کیږي سټارټیږي تاسو به کار نه پلرئ نو موږ هم انتظار وکړو ګور بیا دغه اپشن تاسو درکوي وای ریسټارټینګ ان 10 سیکنډز نو دلته ګور لاندې ریسټارټ بټن د کچيري تاسو غواړئ چې ل سکند بعد دغه خپل ریسټارټ سي نو تاسو پرې دی او کچیر تاسو غواړئ تر لس سکند مخ خپل ریسټارټ کړئ نو په ریسټارټ ناو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هر اپشن سم خو هغه تاسو ور سره استعمالولای شئ ګور دوستان کله تاسو کمپیوټر ریسټارټ سي بیا دلته تاسو دغه اپشن راړوي وي پریس اني کی ټو بوت فرام CD or DVD نو دلته تاسو دا وری یو بټن هم نه وي ځکه کوم چیر بټن والی بیرته وینډوز لسره شروع کیږي نو تاسو په کمپیوټر باندې کار نه لري یو بټن به هم نه وي کله تاسو یو بټن هم نه وي نو د وینډوز انسټالیشن به بیا شروع سي او څونه چې مکمل شوی و لاغه بعد بیا تاسو ته نور اپشنان راوړي نو دغه رقم دوستانو د بیا لمک سره د وینډوز سیټ اپ شروع ده نو انتظار وکړو دلته مخته نور اپشنان راوړي ډیر اسانه ده دوستانو کله تاسو یو وری د وینډوز انسټالیشن وکړئ نو بیا به هر وار تاسو په خپل کولای شئ ما درته ویل چې د وینډوز 7 انسټالیشن وینډوز 8 انسټالیشن وینډوز 10 انسټالیشن د دغه ټولو انسټالیشن یو رقم ده نو خالي تاسو یو ور دی کمپیوټر وینډوز ور وکړئ نو بیا په خپل د هر کمپیوټر وینډوز ور کولای شئ نو دا رقم ګوره بیا ریسټارټ سو کمپیوټر بیا تاسو په کمپیوټر باندې کار نه لري نو دا رقم دوه واری یو واری کمپیوټر ریسټارټ کیږي تاسو به کار نه پلري نه بل بټن وي نو دوستانو لدې بعد چې تاسو خپل کمپیوټر سره ګوره خاني ټولي مکمل شوي دغه سیټ اپ از پریپیرینګ یور کمپیوټر پر فرست یوز راوخته اوس که چیرې تاسو له کمپیوټر سره USB وکاږئ یا وینډوز والا CD وکاږئ نو هغه وینډوز به نه خرابېږي هیڅ مسله نه ده نو دغه رقم لمږ سره څو نور اپشنان پاتې دي نو تقریبا 80% وینډوز سوی ده ګور بیا دا رقم شکل راځي دلته وایي ټایپ یوزر نیم وایي تاسو کوم یوزر نیم کمپیوټر ته ورکوئ نو هر نوم سم ورکوئ هغه نوم تاسو ورکړئ تاسو خپل نوم ورکړئ
نو مثال دلته زه رحمت الله ورکوم، نو ما رحمت الله ورکړی، لاندې نیکسټ بټن ده، دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته به سیټ اپ پاسورډ فار یور اکاونټ وایي تاسو خپل کمپیوټر ته کوم پاسورډ ورکوئ. اوس کوم چیرې پاسورډ ورکوئ نو په دغه اولو دوو خانو کې تاسو یو رقم پاسورډ ورکړئ، په نیکسټ بټن کلیک وکړئ. او که چیرې تاسو پاسورډ نه ورکوئ نو لاندې نیکسټ بټن ده، سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته به بیا تاسو په آسک می لیټر بټن باندې کلیک وکړئ. او دلته که چیرې بیا تاسو په کمپیوټر کې ګړۍ غلطه وي دلته تاسو هغه ټایمینګ صحیح کولی شئ. نو دلته به سمپل تاسو ټایمینګ ور وښیاست، لاندې بیا نیکسټ بټن ده، سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته بیا ګوره تاسو ته دغه درې اپشنان راوړوي، دلته ستاسو هر یو ور وښیاست هغه فرق نه ورکوي. نو لاندې زه پبلیک نیټورک اپشن ورښیم، په پبلیک نیټورک باندې ما کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ سره د وینډوز 7 انسټالیشن کمپلیټ سو. نو دلته به اوس مخ ته د وینډوز 7 هوم سکرین راوړوي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ سره د وینډوز 7 انسټالیشن مکمل سو. نو د دې طریقې په ذریعه سره دوستانو تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې خپل کمپیوټر ته وینډوز 7 ور انسټال کړئ. نو دوستانو ویډیو لازمي در سره شیر کړئ، که چیرې په دغه ویډیو باندې ښه ریسپانس راغلی زیاتو کسانو شیر کړه نو انشاءالله د وینډوز 8 انسټالیشن به هم زه تاسو ته در وښیم، د وینډوز 11 انسټالیشن به هم در وښیم، د وینډوز XP انسټالیشن به هم در وښیم. او دغه رقم زه بیا تاسو ته د کمپیوټر هغه ضروري ویډیوګانې هم جوړوم، هغه ضروري سټینګونه به هم زه تاسو ته په کمپیوټر کې درښیم. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لازمي له دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم د وینډوز 7 انسټالیشن زده کړي او له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو دوستانو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.